داسې اختر په هر ځای کې ولګورو پښتونخوا کې په یو کلي کې له 100 خلکو اختره 100 روژه زموږ د یو اختره په یو روژه کې اتفاق نه راځي زموږ د پښتنو نور به پسې کې راشي. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې. نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی ښه به یې. نو داسې خبره ده که نه چې د اختر نن دویمه ورځ ده، زمونږ دویمه ورځ ده. کیدای شي تاسو لومبنۍ ورځ وي که نه، چا چې لومبنۍ ورځ وي نو اختر خو ډېر ډېر مبارک شه، او چا چې دویمه وي نو هغوی له مې پرون مبارکي ورکړې ده. د اختر دویمه ورځ ده، اوس تقریبا 2 بجې شوې. ما یې اوس بلاګ سټارټ کو. ما د سهار نه ولې بلاګ نه سټارټ کوو؟ خبره داسې وه که نه چې زه بالکل ګډوډ وم. تاسو ته ما بیګاني بلاګ کې م ویلي وو که نه. نو سهار چې پاڅېدم نو تقریبا 10 بجې وي. نو بیا میلمانه تله راتلو، جو لازان مې هم نو تیار کړی و، میلمنو سره وم حجرې ته به خلک تو راتو. نو دی دا اوس 2 بجې شوې، ماسپښین مانځله مې ځان تیار کو او بلاګ مې سټارټ کو. نو خبره داسې ده چې زم به نعیم به یې خواله، خو د هغې نه مخکې خبره دا راغلی شاید تاسو ګاډی نه هغه راغلی دی زموږ خواله. سهار په 11 بجې راغلی، زه راپاڅولم هملاس دی زما په ځای باندې هملاس دی ویده و، اوس راپاڅېدو. نو هغه سره میلاوم. بیا به ځو چکر به لګو، نور ملګري چې کوم دي هغې خواله به ځو او چکر یې به لګو چېرته به ځای نه ماښامه پورې به زموږ سره یې. نعیم نو خیر علي، اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شه. خو ته ما د ویل دا ووایه چې تاسو پرون اختر ولېږه. مونږ یار مونږ د حکومت اعلان کړی نه و، یو پېره چې اعلان و چې نو څه چل خو کړی. مونږ په کور کې یو ځای یو، لکه مطلب طاهر زما ترور زوی دی، طاهر دې پرون اختر و زموږ نن دی. داسې اختر په هر ځای کې ولګورو پښتونخوا کې په یو کلي کې له 100 خلکو اختره 100 روژه زموږ د یو اختره په یو روژه کې اتفاق نه راځي زموږ د پښتنو نور به پسې کې راشي. نو دا خو پته نه لګي یار څه چلو حکومت اعلان کړی وي اختر وکړئ بیا یې مه کوئ. ما خو پېشمنۍ نه وکړی، زه خو ډېر زیات خراب وم. سهار بیا کاریان چې کومونه هغوی صلاح وکړه اختر به کړو، نو مونږ اختر وکړو. هبایي نو دلته مې یو ملګری دی، هغه معلومات کومه که نه کوزګاري چېرته وتی نه نو هغه به د ځان سره روان کړم او ښکته چې مې کوم نور ملګري دي ښکته کلو کې که نه نو هغې خواله به وځم. ورګړومبې هغسې کومه چې شته که نه. ابا نو دا هغه ملګری دی که نه، تاسو ته ما پرون ویلي وو. مونږ پرون ځای ته لاړو نه و، دلته راغلی و. نو مونږ لاړو لکه ته چېرته تللی وې؟ دې چېرته تللی و؟ زه تاسو ته یوه خبره وکړم. دې چېرته تللی و؟ ووایم سخر کر تللی و. هسې ګوره ته لکه دا چالونه کوې که نه. نو بیا پلار نه مې تپوس وکړم لکه څه شو دا جینه نه هغه وې سخر کړ تللی دی. دا اوس خبره لکه پلار په مخکې سخر کړ تللی که نه. یاره خو یې به نو څه به نه وامه نو دی اوس دلته راغی. ښه بهي نو ټایم را باندې ډېر زیات لیټ شو ځکه چې دلته نور ملګري راغلي وو. نو هغې سره ناست وم. نو ما وې ځم ښکته ملګرو خواله، خو اوس ټایم ډېر زیات لیټ دی. صرف ماماګانو کره ورځم، هلته ځم او سټوډیو ته به لږ لاړ شم. نو سټوډیو ماماګانو کور خو یو دی، نو هلته به لاړ شم او چکر به ولګم. تاسو هم د ځان سره بوځم. خو اوس یو ملګری راغی، ما ورته ویل ځو. نو هغه وایي چې روډ ډېر زیات خټې دي، بېګا باران شوی دی. نو چې خټه ډېره زیاته ده زما ډاډي نه لګي ته لاړ شه. نو ځم یوازې هلته ځم، تاسو هم د ځان سره بیایم چېرته ځایم چې ځو. چې به دې ګاډو پسې رامنډې وایي که نه، د رسکا پسې روان وي. سلام وکړه، ما ولیدې، ما نه ویډیو کړې ده. ګاډو پسې رامنډې ولې والې؟ چېرته تللی وې؟ هغې چې ځو. رمیز را روانو نه کتې نه او ما په لاره ولیدو، نو ځکه مې را شاټ مخکې ولګاو. نو اوس داسې خبره چې سټوډیو ته رالم او دا موبایل چې دی که نه دا زوړ موبایل و. په دې کې اوس دا کیسه ده چې د دې نه اوس آی ډي راړول غواړي فیسبوک دې آیفون ته. نو ما له چل نه راځي یاره، زه نه پوهېږم پاسورډ رانیر شوی دی، اوس هېڅ په بل نه پوهېږم څه چل وکړم. دومره کوشش مې پرې وکړو، نو لګیا یم خو ټیک مې کو نو ښه به وي. او اوس چې دی که نه نو ماماګانو ته مې اختر مبارکي ورکړه. السلام علیکم. زه ته طاهر ځای تللی وم او طاهر اوس زموږ ځای ته راغی. ورور یې پاڅېدی نه شو، هلته را نه وې پاڅېدلی. دا روبایل له چا چا درکړي؟ دا پښتو کې اچو پیسې راپی ته ځان راکای. ما دل نه درکړي، دا لوټل چا درکو؟ دا خو مجاهد راکو.
मला در نکلی نه داد به لوټل چا درکړو دا بجانا کړو زل سو لوټونه درکم ځه سو لوټونه درکم وایا دا که څنګه لوټونه درکم وایا صاحب دا بړ والا سو لوټونه درکم څنګه لوټونه درکم دا شروع دا هندي دا زل سو درکم دا چې دا بل درکم حواله یو اوس واپس راکاتو واپس راکاتو دا والد با وشو مو دا بل والا دا شوالی وشو پورا شوي دا جانو حاجی نو زه چې کلم سټوډیو ته راشم کنه نو زما سنا څه چې مسلې کنه هغه کې ونی مخال شي نو اوس چې مرالم نو د موبایل کې مطلب تاسو ته مو وخت چې مسلې دي کنه د دوست دې تر ډیټا اړو ما نو کانټیکټ مسله وا نو هغه وشو س کانټیکټ را سره په دې موبایل کې نو هغه دې ته نو ترانسفر کېدو پته نه لګي څه چلو نو هغه مسله حل شو اوس د فیسبوک مسله دا ټیک ټاک مسلې دي نو هغه کې لګیای ما ان شاء الله کوشش کوم چې هغه حل شي دوا کوي چې زر تر زر حل شي او دا مرګري چې کې ناستو کنه نو روجو وتا نو دی اوس په اختر کې دا چکی شروع کړي خلک ځان چرته چکارو لږی مونږ ته غنم پراته دي او دوی چکی کوي نو بس سب وای رمیز تاسو اړه کیتا دې کمبل په سر کړي په دا ډیر ساړ وی سی بان کنه خبای نو خبردار سه وکنه چې موبایل کې له هر سره ټول کم اکاونټ شو غټیک شو برابر شو او اوس ما خام شو مازیګر مونږونه شوې دي نو ما خام دې زما کور ته ځان به کور ته رسول غواړي ته غنموم دا هنت پراته دي نو دا غي بس هغه ور کوم دې ما خام کې وسکیږي نه ځکه بیا باران را روان دي نو ځان کور ته رسوم دې اختر کې وتر غنم غور غای توبه یار نو څه چلو کو او نو اوس زما کور ته نو زمونږ روډ ډیر ځات وران دي نو لګ دا وخت به دی وجه باندې زما چې روډ به هی ګډ وډ دی ځان برسو مګنا او بیا به غب شپ چې کور لګو موسم درته خایم موسم ډیر زیات چې ګډ وډ دی غټي دا وینه بھائی بھائی زوم په لار باندې دومره زیاته دوړه بیګا باران هم شوی دی بیا هم زیاته دوړه راځي په کوم ځای کې ډېره زیاته خاوره ده نو په هغې ځای کې بیا خطه ده نو دا روډ دا ځای پکې لږ سم دی که نه ځکه پکې شاټ اخلم نو موبایل پکې راغستو شان نشته زه اوس په یو لاس ډرایوینګ کوم بھائی په لاره باندې را روان وم دا خټې دي دا وینئ تاسو نو باران شو را باندې ټول لون شوی م دا مرګري را سره په لار کې میلو شو اواز یې راته وکړو وی چې ودرېږه نو دوی ودرولم وي ستا سره تصویر وباسو نو ډېره زیاته مهرباني روډ دی کوم ځای ریال د کوم ځای دی چغرزو ها چغرزو طرف تی ریالو خبای نو دلته بل ځای کې خپل نو هغې کر راغلی وم هغې د ځای نه اوس واپس شوم او لون شوی م مکمل و دایي کپړې مپړې ټول همدې شو په لار کې را باندې باران شو بس اوس کور ته روان یم نو خبرې ترې چې را به کور کو وسو خبای نو خپل ځای ته راورسېدم ماښام بانګې وي نو اوس په نور گپ شپ دلته لګو استادو خیر علي تاسو چل گئے گاډي پسې راغلي ته تیار یې کو गाड़ी हो बस ان شاء الله چې وباسو چرته وځي یو خاص کار دا استاد چې ګندې دا گاډي چلی نو د نماز غته پوسو کو زه تلې مې را کړه ته تلې ما او سکورونه مو نو را تاغو کړتلې زما اجازه ته نه ډوډۍ وخوره کنه ډوډۍ خورې لکه خبرې نو څنګه چې ماستان کور ته رااله مګنه نو کور بجلی کې سفر خو پتن لګي سب چلو نو هغه کې می هغه می ټیک کوله نو دومره زیات ټایم رانه واغستو هغه کنه چې پورا ټیک مم نکړه اخه می خراب کړه خو داس چلو چې لکه سګوتی مته په کې والي نو سو گزاره وکړه خو وسوم لا سو زینو کې بجلی شته زموږ په کور کې سو زینو کې نشته دي نو ولاګ مې ونو کو نو بخنه غواړم او زمونږ نه ولاګ شو کنه هغه دومره ځکه چې اوس د خپل بلاګ ځکه دلته ختمومه چې 11 بجې دي وسو او سار بره وخته پاسېدل غواړي بیا د وخته به ځکه پاسېدل غواړي چې اوس خو روژه نه ده که نه نو سار به خلک د وخته پاسې وسو نو سار بره وخته پاسمه نو خپل بلاګ ختمومه زمونږ نننی بلاګ شو که نه هغه دومره و ستاسو نننی ورځ څنګه وه ما خو تاسو ته خپله ورځ نه خو وه ټول راته په کمنټس کې ووایئ ځکه چې نن به پکې 100 کسانو نن اختر و که نه نو ځکه درنه تپوس کومه چې نن د اختر ورځ څنګه وه او مونږ خو پرون اختر کړی نن زمونږ دویمه ورځ وه اوس هم اسمان ګړلیږي باران را روان دی وختي مې وی چې یار زمونږ غنم دا خان پراته دي پته نه لګي څه چل به کېږي الله پاک دې خیر وکړي
خنو زمونږ نن بلاګ شو کنه نو هغه دومره امید لرم چې تاسو به بلاګ خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازه ته د سبانی بلاګ پوری د لوی الله پامان